السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زیم تاسو د ازادي سټوډیو خبرونه ته رابولم. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په افغانستان کې د موقتي اوربند د ټینګښت لپاره هیلې رامنځته شوې دي. جیم ماتیس چین، جنوبي کوریا او جاپان ته د خپل سفر په درشل کې وویل چې افغان ولسمشر وتوانید طالبان ځواب ویلو ته راوبولي. د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د اوربند اعلان لپاره د افغان ولسمشر نوښت وستایه او وروستۍ نښې نښانې هیله بښونکې وبللې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د خپل آسیایي سفر په پایل کې خبريالانو ته وویل ډیره جالبه و چې د اختر په ورځو کې طالبانو او خلکو په ګډه جشن ولمانځه. ښکاره ده چې ښاغلي غني نه یوازې د افغان حکومت لپاره مسؤلانه اقدام وکړ بلکې د طالبانو ترمنځ هم ژور ځای جوړ کړ. د کمکي اختر تر 3 ورځني اوربند وروسته افغان حکومت یو اړخیز اوربند وغځاوه خو وسلوالو طالبانو رد کړ او په څو ولایتونو کې بریدونه هم وکړل. د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنې د رجب طیب اردوغان په ګټه پای ته ورسېدې. اردوغان 53% رایې ګټلې خو پاتې نوره برخه ترکانو د هغه سیالانو ته رایه ورکړې. د رجب طیب اردوغان بریا او د هغه د ملاتړو خوشحالي خو ټول ترکان یو نظر نه لري. د اردوغان په بریا ځینې ناخوښ دي او ټول واک یو کس په لاس کې اخلي. دوی وایي ښځو ته سم درناوی نه کیږي او تعلیمي سیستم سم نه دی. اردوغان لا وختي خپله بریا اعلان کړې وه. زموږ خلک او دیموکراسي د دې انتخاباتو ګټونکي دي. زموږ ټول 1 میلیونه وګړي دا انتخابات ګټلي. Milletimizin bizatihi kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı د ټولو مننه کوم چې زموږ په تاریخ کې په بېسارې کچه په دې پروسه کې برخه واخیسته. Bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. د اردوغان تر ټولو لوی سیال محرم انجه 14 میلیونه رایې ګټلي خو اندېښنه لري چې یو کسیزه رژیم خطرناک دی. 48 میلیونو کسانو رایه ورکړه چې تر نیمایي کم یې د اردوغان مخالفو. په ویتنام کې سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. چارواکي په اندېښنه کې دي چې ښایي د سیلاب ورانه زیات شي او ډیر خلک په اوبو لاهو کړي. د نننیو شمیرو له مخې له شنبې ورځې راهیسې 9 کسان سیلابونو وړي دي او مړه کړي یې دي. دولتي ټلویزیون وایي چې 15 نور کسان هم ژوبل دي. د ویتنام په دغو 3 غرنیو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 12 کسان لا درکه هم دي او مړي ژوندي یې معلوم نه دي. نه یوازې سیلاب بلکې ځمکې ښویېدنې هم زیان اړولی دی. د بیړنیو حالاتو اداره وایي چې څه باندې 3 میلیونو 3 لکه ډالره تاوان اوښتی دی. چارواکو ویره ښودلې چې کیدای شي د مړو شمیر پورته ولاړ شي. ویتنام مخکې کلونو کې هم سیلابونو او نورو طبیعي پیښو ځپلی دی. د فوټبال د نړیوال جام د ګروپي سیالیو دویم دور په 3 لوبو پای ته ورسید. انګلستان او کولمبیا تونس او پولند مات کړل او جاپان او سنګال مساوي شول. د جرمني او ارجنټاین په څیر تکړه ټیمونو ته د نړیوال جام دریمه مرحله ډیره مهمه ده. د نړۍ 2 دوري اتل نایجیریا سره د لوبې لپاره چمتووالی نیسي. که چیرته سبانۍ لوبه وګټي بلې دورې ته وځي. ارجنټاین که چیرته سبا ماتې وخوري له ټول ټیم او له ستوري لیونل میسي سره به یو ځای له نړیوال جام سره مخه وکړي. جرمني ته چې د نړیوالو جامونو 4 دوري اتل دی له جنوبي کوریا سره د چهارشنبې د ورځې لوبه مهمه ده. د یوې بریا او 3 امتیازونو په لرلو سره که له جنوبي کوریا ماته وخوري حذفي دور ته وتل به یې ستونزمن شي. دواړه ټیمونه ارجنټاین او جرمني د نړیوال جام سختې لوبې مخکې لري. دوی دواړو د 2014 کال پایلوبه هم وکړه چې جرمني پکې اتل شو.
او په سعودي عربستان کې د ښځو د موټر چلولو د بندیز له لرې کېدو سره سم ګڼو ښځو او نجونو د موټر د زده کولو کورسونه نیولي دي. د ریپورټونو له مخې زرګونه ښځو او نجونو په آنلاین توګه د موټرو د زده کړو لپاره نومونه ورکړي دي. له دې ځایه د موټرو د چلولو چل زده کوي. موټر ته ورته وسیلې چې ښځو او نجونو ته لومړنۍ روزنې ورښیي. وروسته به سړکونو ته وځي لکه حاله الوغیل چې اوس د موټر جلب ته ناسته ده او په ښځو باندې د موټر چلولو د بندیز له لرې کېدو خوښه ده. د سعودي عربستان حکومت د یکشنبې په ورځ له 80 کلونو وروسته په ښځو باندې د موټر چلولو بندیز لرې کړ. د راپورونو په اساس د سعودي د موټر چلولو په مرکزونو کې زرګونه ښځو او نجونو نومونه ثبت کړي او دا لړۍ په چټکۍ دوام لري. مننه چې دا خبرونه مو وکتل. ازادي سټوډیو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لیدلی شئ. د خدای په امان.